چې منعقد شوی دی دې حوالې سره خو به زه ډېرې خبرې نه کوم ځکه چې څومره مشران ما واورېدل نو هغوی ټولو قیمتي خبرې وکړلې خو د آی ټي حوالې سره به صرف یو دوه درې خبرې ضرور وکړم چې را روان یو داسې دور دی چې هغه به د آی ټي دور وي زمونږ په نړۍ کې چې څومره نور قامونه دي نو هغوی په آی ټي باندې کار کوي زمونږ پاکستان که مونږ ګورو نو هغوی اوس هم والدین چې کم دي چې هغوی خپل بچي د 10م نه فارغ شي نو هغوی یا ډاکټرۍ ته لیږي یا انجینرۍ ته لیږي او داسې نورو شعبو ته لیږي خو په آی ټي باندې د هغوی اډو څه سوچ نشته چې آی ټي هم داسې یو سبجیکټ دی دا ویل پکار دي پر روان وختونو کې به دا پکارېږي دور د دې دی خو په دغه کې زمونږ د والدینو یوازې خبره نه ده زمونږ حکومتي چې کوم چارواکي دي نو هغه هم په دغه څیزونو باندې خبره اتره نه کوي چې یاره آی ټي د روان وخت ضرورت دی زه به تاسو له لنډ مثال درکړم چې په دې تېرو وختونو کې فیسبوک چې دی نو هغه څه وخت لپاره بند شوی او زمونږ پاکستان او بیا دا نور چې کوم نږدې ملکونه دي نو تقریبا یو غنټې دپاره فیسبوک بند و او هغوی حیران و چې یاره داسې چلو شو زمونږ ټول لین دین او زمونږ یو بل سره رابطې یا دغه نه مخکې وټساپ بند شوی نو هغه خلک ورته حیران و چې یاره دا څه چلو شو نو خدای مګر که داسې یو دور راشي چې یاره دا ټول سیسټم هیک کړي زمونږ دا ټول لین دین کاروبارونه هر څه په وټساپ او په دې فیسبوک او په نور انټرنیټ باندې دي خو دغه انټرنیټ چې کم سورس دي کم څیزونه دا زمونږ په لاسو کې نه دي او نه مونږ دومره پوهه خلک لرو چې یاره هغه بیا دا کنټرول کړي نو دغه به مونږ څنګه کنټرول کوو دغه څیزونه به زمونږ په لاسو کې څنګه راځي د دې لپاره دا ده چې مونږ په خپلو بچو باندې د آی ټي سبق وایو آی ټي په هغې باندې مونږ وکړو نو مونږ به را روان دور کې مقابله کولی شو د نور نړۍ سره دغسې اوس میټا ای آی راغلی دی دا ډېر ځوانان ناست دي هغه به د هغه میټا ای آی نه خبري انټیلیجنت په هغې باندې چې کم کار کېږي نو زه دا ګڼم چې په را روانو وخت کې به ډېر داسې خلک چې هغه به د بېروزګارۍ سره مخ شي د مختلفو شعبو خلک پای کې به استادان لکه پای کې ته میټا یا چیټ جی پی ټي پای کې چې ته یو څیز هغه ته ورکړې چې یاره ماله په دې پلان کې څیز باندې مضمون راکړه یو شارټ جمله ورته ولیکه هغه به تا ته یو لوی تقریر چې دی نو هغه راولیږي دغسې کاغذ ته داسې یو بل څیز یاد کړي داسې د بل شعبې سره تړلی یو څیز هغه ته یاد کړي زه تاسو سره اوس په پښتو کې لګیا یم نو که ته ما هغه چیټ جی پی ټي ته ور واچې نو زما دا خبرې به تا ته که ته په عربۍ کې غواړې او که ته په اردو کې غواړې او که ته په هره ژبه کې غواړې نو دا خبرې به تا ته هغه سافټویر اړی که نه نو را روان دور د دغه څیزونو دی پکار ده چې مونږ په دغه کې خپل بچو باندې کار وکړو او دغه مونږ لازمي وګڼو بهرحال ډېرې خبرې پرې نه کوم دانش صاحب به هم چې کوم دی نو بیا راغواړو او نعماني صاحب صاحب وي چې یاره خپل شعرونه هم ووایه او زما ډېر داسې مشران او ځوانان زه وینم ما د مازدیګر نه ناست دي او ډېره زیاته ګرمي هم به اوس شکر دی هوا لږي خو د ګرمۍ نه دوی راتېر شوي دي نو دوی به تنګ شوي هم وي نو زه به خپل شعرونه دانش صاحب او صدر مجلس صاحب په اجازت باندې شعرونه به ووایم او بیا به دانش صاحب راغواړم دانش صاحب شعرونه دي چې می چیچي سبا نو هسې ماران نه ساتما چې می چیچي سبا نو هسې ماران نه ساتما اوس پوه شوی یم ځکه یاران نه ساتما چې می چیچي سبا نو هسې ماران نه ساتما اوس پوه شوی یم ځکه یاران نه ساتما او چې مې د سترګو نه فنا دی په تصویر یې څه کړم چې مې د سترګو نه فنا دی په تصویر یې څه کړم نه 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 سړي زړه کې بوتان نه ساتما چې مې د سترګو نه فنا دی په تصویر یې څه کړم نه نه سړي زړه کې بوتان نه ساتما او ما ورته سا ویلي زړه ویلی ځان ویلی ما ورته سا ویلي زړه ویلی ځان ویلی مړه نو ته ووایه خیال به د ځان نه ساتما ما ورته سا ویلي زړه ویلی ځان ویلی مړه نو ته ووایه خیال به د ځان نه ساتما او دانش صاحب د حالاتو مطابق یو غزل ویمه چې د نظرونو او د ګل د ویشتو جنگ بند شوی د نظرونو او د ګل د ویشتو جنگ بند شوی جنگونه ډیر دي خو بس یار د مزو جنگ بند شوی او کاروبار ټیک نه دی زمون کار دی په ټپه ولاړ کاروبار ټیک نه دی زمون کار دی په ټپه ولاړ
راشي بارود شیندې راشي سړو جنگ بن شوه کاروبار ټیک نه دی زمون کار دی پټپ ولاړ راشي بارود شیندې راشي سړو جنگ بن شوه او دانش صاحب د تربورانو جنگ کې خیر به د درېمګړي وتل د تربورانو جنگ کې خیر به د درېمګړي وتل لاسونه مروړي وای اوس هغه جنگ بن شوه او چرته په خوا به وو اوس کړي انسانان جنگونه شاید صاحب چرته په خوا به وو اوس کړي انسانان جنگونه سپی شرافت پیژني اوس خو د سپو جنگ بن شوه چرته په خوا به وو اوس کړي انسانان جنگونه سپی شرافت پیژني اوس خو د سپو جنگ بن شوه او په دې صدۍ کې اوس نړۍ کړي د قلم جنگونه دا پروګرام چې ساواله سره د شعر کې دغه وضاحت شوه دی چې په دې صدۍ کې اوس نړۍ کړي د قلم جنگونه په دې صدۍ کې جان اوس د وسلو جنگ بن شوه په دې صدۍ کې اوس نړۍ کړي د قلم جنگونه په دې صدۍ کې جان اوس د وسلو جنگ بن شوه ډیره مننه کوم د ټولو مشرانو ملګرو او دنه بعد تاسو د ټولو چې چاته انتظار وو د پښتونخوا د سیمې یو ډیر پیجندل نامه یو ډیر پیجندل شاعر چې د ډیر مودې یو خپل ځانګړی انداز لري داغي حافظه یو اوږد نظم چې په 15 شپږو وو سپو باندې هغه موجود وي او هغه په یاد باندې یاد کړی وي مونږ اوس خبرې کولې نو مانی سب سے بغي ته نمونه وي ما دې به ځان سره لیکي خو دا بیا ته دومره تیز و چې هغه ونه لیکل او بس وی ټیک شو بس دا ما ته یادي نو یو ځانګړی انداز او بل بدوي چې په سوشل میډیا چې کوم دور دی او سوشل میډیا چې کوم شاعران دي نو زه دانش صاحب ته هغه شاعرانو سره خېلو یم نو دا به بد نه وي د سوشل میډیا چې څومره شاعران دي نو هغه د دانش صاحب د انداز نه اثر اغسته دی او هغه چې نو دغه نمخ وړاندې روان دي ډېر داسې نظمونه دانش صاحب هغه تاسو اوریدلی وي زبنلې ونه کېږم یا خو بیا هم دوزخي یم او یا ځکه چرته ډي سی وي نو دغه څه ډېر داسې نظمونه چې هغه به تاسو په سوشل میډیا اوریدلی وي زمونږ خوشبختي ده چې د دیر شرنګل نه دلته ځان رسولی دی او اوس به تاسو د هغوی نظمونه هم اورئ د هغوی شعرونه به هم اورئ نو ستاسو په درون استقبال کې راغواړم پروفیسر بخزاده دانش صاحب تاسو لاسونه به پړقا کړئ